د ارزګان د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي روغتیايي خدماتو ته له نه لاسرسي شکایت کوي. د ارزګان د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي د ناروغانو درملنې لپاره په ولسوالیو کې په سیمه ییزو روغتیايي مرکزونو کې بسندوی خدمات شتون نه لري او له همدې کبله اړ دي د ارزګان ښار ته تلو لپاره لرې واټن ووهي. دوی د واکمن حکومت له مسؤلینو د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو د جوړېدو غوښتونکي دي. دا ته په دواب سره راغلی موږ په ولسوالۍ کې روغتون نشته. موږ د هغه ځای څخه په دواب سي دا ترینکوټ ته راځو. دلته چې راسو کله مې دوا وسي کله نه وسي. د دواب شروع موږ غواړو چې زموږ په ولسوالۍ کې زموږ په علاقه کې موږ ته روغتون برابر سي، موږ ته کلینیک برابر سي، شفاخانه برابر سي. موږ به څو په ولایت ازغو. موږ چې د هغه ځای سره راځو، موږ چې په درباس مټر نوسو په 15000 کالداري موږ یو درباس مټر دی. موږ چې ډېره لري ده او زموږ په ځای کې نه روغتون شته، نه کلینیک شته، نه شفاخانه شته. موږ دا غواړو چې موږ ته د روغتون پالیسي او دغه مظلوم مخلوق ولس باید معنا هلته چې هغه پر امریکا دي هغه به ډېر خوشحاله شي چې موږ ته یو پوهنتون یا دغه کلینیک یا شفاخانه جوړه شي. خو د ارزګان د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په څو وروستیو کلونو کې د دې ولایت د روغتیا برخه کې د پام وړ پرمختګونه ترسره شوي دي او دوی هڅه کوي د دې ولایت په ټولو سیمو کې په یو شان توګه باکیفیته روغتیايي خدمات برابر کړي. د اسلامي امارت په راتګ سره روغتیايي برخه کې ډیر د پام وړ کار شوی دی، ځکه په ډیرو لرې پرتو سیمو کې چې په حالته روغتیايي پوستې یا CHC یا BHC کلینیکونه نه، اوس په هر ولسوالۍ کې یو روغتیايي مرکز ته او په لرې پرتو سیمو کې یوه روغتیايي پوسته شته. یعنی محدودې به یو سیمې پاتې شي، په هغه کې به نو یو روغتیايي پوسته نه وي. ارزګان له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو کلونو کې ورته لږ پام شوی دی او اوسیدونکي یې روغتیايي خدماتو ته د نه لاسرسي سربیره له ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي.